د اعظم ویبپاڼې درنو لوستونکو او لیدونکو، دا ځل مو له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون له مطبوعاتي مسؤل ښاغلي احمد الله وثیق صاحب سره مرکه کړې. دا چې تر اوسه افغانستان ته څومره خلک راغلي او څومره د راتللو ژمنه کړې ده، پر همدې موضوع ورسره نن خبرې کوو. وثیق صاحب ستړي مشئ. خیر اوسې، تاسې هم ستړي مشئ، هر کله راسئ. ډیره مننه وثیق صاحب. پیل به له دې وکړو، له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسیون د جوړېدو موخه څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته او ستاسو له طریقه د اعظم ویبپاڼې ټولو لیدونکو او لوستونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون ایجاد په دې موخه وشو چې هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې له هیواد څخه وتلي دي، خپل وطن یې ترک کړی ده، د هغوی د تماس لپاره یو او د اړیکو نیولو لپاره یو دروازه خلاصه سي. او د دې ترڅنګ له فتح سره سم د افغانستان د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث والقرآن مولوي هبة الله اخندزاده حفظه الله د عفو یو عمومي فرمان صادر کړ چې ټولو هغو کسانو ته چې په تیر نظام کې کار کړی ده هغوی ته عفو اعلان سو او هغوی پرېښودل سو چې بیرته په همدې نظام کې همدلته پاتې سي او کار وکړي. موږ د افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون د دې لپاره چې د عفو د عمومي فرمان د ښه تطبیق لپاره نور هم کار وسي، دغه کمیسیون ایجاد وسو. دغه کمیسیون یو ډیر با اعتماده کمیسیون ده د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي او کلیدي پوسټونو خلک په دغه کمیسیون کې غړیتوب لري. او دغه کمیسیون چې کله کوم کسان بیرته راوګرځي هیواد ته، هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکوي. دغه کارت ډیر د اعتماد وړ ده، د اعتبار وړ ده، او د دې کارت په ترلاسه کولو سره هر څوک کولی شي د هیواد په ټولو مختلفو ولایتونو او برخو کې په ډاډ او اطمینان سره وځي. ډیره مننه وثیق صاحب. تاسې د تېرې ادارې د پخوانیو چارواکو ته څه ډول بلنه ورکوئ؟ هغوی له تاسې سره اړیکه نیسي که نه تاسې له هغوی سره په تماس کې کېږئ؟ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون مختلفې څانګې لري چې یو له هغو څانګو څخه د ارتباط د تماس څانګه ده. دغه څانګه نږدې ټوله ورځ د هغوی شمیرې او د تماس کوم ادرسونه چې دي هغه فعال دي. د کمیسیون ترتیب داسې ده، موږ کله چې د دې کمیسیون ایجاد کېدی په لومړیو کې د دې کمیسیون مشر شیخ الحدیث مولوي شهاب الدین دلاور صاحب او نور د دې کمیسیون غړو په ګډه باندې یو مطبوعاتي ناسته وکړه. په دې مطبوعاتي ناسته کې د دې کمیسیون موخې اعلان سوې او د دې ترڅنګ د تماس شمیرې او ادرسونه ټول اعلان سو، خلکو ته په واک کې ورکړل سو. د تماس کمیسیون خپله ټویټر پاڼه او ځینې اکاونټونه لري چې په هغوی باندې هم دغه د اړیکو شمیرې اعلان سوي دي. نو اوس هر څوک کولی سي دغه شمیرې د شمیرو څخه په بنسټ باندې تماس ونیسي. کله چې هغوی تماس ونیسي د اړیکو څانګه جواب ورکوي او دوی ته یو فورمه ورکوي. دغه فورمه د دې لپاره ده چې په دې کې هغه کس چې بیرته هیواد ته راستنیږي خپل احوال ثبت کړي، خپل معلومات ورکړي. له هغه وروسته دوی ته د راتګ دپاره زمینه مساعدېږي. مننه وثیق صاحب. کوم خلک چې راستانه شوي دي د افغانستان اسلامي امارت له لورې، خو به کوم شرطونه پرې نه ایښودل شوي؟ نه، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور د مشترک کور ده او هر څوک د دې امتیاز لري چې په خپل وطن کې اوسیږي. د خپل وطن کې چې هر افغان ته کوم امتیازات حاصل دي د هغو څخه ټول باید برخوردار سي. هر څوک چې خپل وطن ته راځي په دوی باندې هیڅ شرایط نشته، راتللی سي په خپلو کورونو، دوستانو، قریبانو سره نږدې زندګي کولی سي بې له کوم تهدید او ګواښ څخه. په دې کله چې دا کمیسیون جوړ شوی دی له هماغه وخته تر ننه پورې هره ورځ ځینې شخصیتونه له بهرنیو هیوادونو راستنیږي. تر اوسه پورې پخوانیو څومره چارواکو ته دنده ورکړل شوې؟ د کمیسیون د تماس څانګه چې کله له دغو کسانو سره رابطه قایموي، نو په اول وخت کې دوی ته دا وعده نه ورکول کېږي چې کله تاسو هیواد ته راستنیږئ بیا به تاسو ته دندې یا وظایف درکول کېږي. تر ټولو غټ امتیاز همدا ده چې دوی له خپل وطن څخه لرې، له خپلو قریبانو څخه لرې په پردي وطن کې اوسیږي، د دربدرۍ او د غربت زندګي لري له خپل وطن څخه د باندې. نو دا تر ټولو غټ امتیاز ده چې دوی خپل وطن ته راسي، له خپلو قریبانو دوستانو سره یو
یو ځای اوسېږي. د افغانستان حکومت د ټولو خلکو وړتیا، ژمنتیا او مسلکیتوب ته په کتو سره کېدای شي په ځینو دندو باندې هغوی وګمارل شي، ولې واده نه ورکول کېږي، نه دا شرط شته د هغوی لخوا چې کله زه راځم او ماته به حتما وظیفه راکوي. یعنې داسې هیله شته ده چې دغه راستانه شوو ځینې کسانو ته به دندې ورکړل شي؟ دا لازمي نه ده، ځکه چې افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي لري، نفوس همدومره ده، نه دا ټول خلک په حکومت کې نشي ځایېدلی. خو اوس دستي موږ په لکونو مامورین لرو چې ډېری برخه یې هغه مامورین دي چې په تیر نظام کې دندې ترسره کړي، هغوی په خپلو وظایفو باندې پاته دي او صمیمانه چلند ورسره کېږي. په دې وجه باندې چې هغه کسان چې په تیر نظام کې کار کړی د هغوی ته به دندې نه ورکول کېږي، دا خبره نه ده، ځکه چې اوس دستي موږ په حکومت کې دننه هغه کسان لرو چې په تیر نظام کې کار کړی. اسلامي امارت د هر چا مسلکیتوب، ژمنتیا، تعهد او صداقت ته په کتو سره امید شته په ځینو برخو کې هغوی په دندو باندې. په راستانه شوو کسانو کې ډېری چې دي علمي کادرونه دي، که چېرته دلته په افغانستان کې دوی د دندې په پیدا کولو ونه توانېږي، فکر نه کوئ چې دغه لړۍ به ودرېږي؟ تر اوسه پورې خو دغه لړۍ دوام لري. ما مخکې مو ویل چې په خپل وطن کې اوسېدل دا یو غټ نعمت ده، د خپلو خلکو قریبانو ترڅنګ اوسېدل بې له ډار او بې له وامه له خپل وطن کې په امنیت کې اوسېدل دا غټ امتیاز ده. د جمهوریت په ړنګېدو سره ځینې افغان نظامیان هم له هېواده وتلي دي چې اوس یې ډېری په ایران کې دي. دوی هم تاسو سره په اړیکه کې دي که نه؟ که بیرته راستنېدو کې خو به کوم شرط نه وي، لکه مخکې چې نور کوم راستنېږي دوی هم په هماغې لارې کولی شي افغانستان ته راشي. مخکې موږ وویل چې زموږ نهایي کوشش همدا ده چې یو افغان هم په دې وجه باندې چې دوی ته کوم تهدید یا ګواښ متوجه د له هېواد څخه د باندې اوسېږي، په دغه نامه باندې به هېڅوک هم موږ نه غواړو چې د باندې پاتې شي، ولې د تجارت دپاره او د نورو خپلو کاروبارونو دپاره ډېری افغانان اوس هم د باندې اوسېږي. افغانستان ټولو مشترک کور ده، هر څوک کولی شي خپل وطن کې اوسېږي او له دې امتیاز څخه برخمن شي. ټولو ته موږ بلنه ورکوو او دعوت ورکوو چې د امیرالمؤمنین د عفو او عمومي فرمان څخه باید ګټه پورته کړي، دا یو ښه فرصت ته له دې څخه باید استفاده وکړي او خپل وطن ته راستانه شي. هغه کسان چې راستانه شوي دي تر اوسه پورې هغوی په ډېر اطمینان سره دلته ژوند کوي او هېڅ خطر هغوی ته نه ده پېښ شوی او نه یو کوم ګواښ سره مخ شوي دي تر اوسه. د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره عمومي عفوه وشوه. تاسې مخکې مو ویل تر اوسه پورې هغه خلک چې راستانه شوي دي تر اوسه خو به کوم یو ځورول شوی نه وي؟ تر اوسه پورې دغسې قضیه موږ ته نه ده راغلې چې راغلي کس ته دي ګواښ متوجه شوی وي. دقیق شمیره څومره ده تر دې مهاله پورې تقریبا په دې تیرو څه کم 2 کلونو کې تر اوسه څومره خلک راستانه شو؟ دا لړۍ روانه ده او موږ د معلوماتو چې موږ خپل د اړیکو څانګې موږ ته راکړي دي په لسګونو کسانو هغوی دغه د فورمې ترلاسه کړي چې خپل احوال په هغه کې ثبتوي، دا فورمې ترلاسه کړي دي. موږ تمه لرو او هیله لرو چې په نږدې راتلونکي کې به د ډېرو زیاتو کسانو د راتګ شاهدان اوسېږو. تر دې مهاله پورې نږدې 581 کسان هېواد ته راستانه شوي دي. په دې کې د تیر نظام لوړپوړي چارواکي شامل دي، د وزیرانو په کچه باندې د معینانو، رئیسانو د پارلمان او د ولسي جرګې د غړو په کچه باندې همدغسې هغه کسان چې په د پوځ په لیکو کې یا د استخباراتو په لیکو کې د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړي دي، امنیه قمندانان، والیان او د ولایتو معاونان، په دغه کچه باندې تر اوسه پورې کسان هېواد ته راستانه شوي دي. له بهره د افغانانو د راستنېدو لړۍ خو روانه ده. تر اوسه پورې د پوهنتونونو استادان، مطلب مې علمي کادرونه دي، ډاکټران، انجینران یا د نورو برخو پوهان، داسې خلک هم راغلي دي که نه یوازې هماغه چارواکي وه؟ هېواد ته بیرته ډېر کسان راستانه شوي دي، نه یوازې هغه کسان چې په تیر نظام کې په حکومت کې د دندې ترسره کړې وي هغه کسان، بلکې هغه کسان چې په حکومت کې دندې نه وي ترسره کړي خو ډېر وخت د باندې اوسېدل او د دې زمینه نه ومسایل چې د خپل وطن ته راستانه شي. د اسلامي امارت له واک ته د رسېدو وروسته چې په هېواد کې سرتاسري سوله او امن راغلی، له هغه وروسته ډېرو خلکو دې ته زړه ښه کړی چې هېواد ته راستانه شي. په دې کې ډېر زیات مسلکي کسان
کسان استادان ډاکټران انجینران او متخصصین هیواد ته راستانه سوي دي. په دې څو ورځې وړاندې د سمنګان د پوهنتون مشر هیواد ته راستون چې دا یو علمي کادر اوس هیواد ته همدغسې نور زیات علمي کادرونه هیواد ته راستانه سوي دي. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون په خپلو چارو کې څه نوښتونه کړي او له څومره خلکو سره اوس په اړیکه کې دي؟ مخکې ما وویل چې لسګونه کسانو فورمې ترلاسه کړي دي او تماسونه یې نیولي دي. یوازې دې ته انتظار دی چې د دوی د راتګ دپاره هغه مراحل توی سي، دوی د راتګ اسناد ترلاسه کړي، ټکټونه واخلي یا د پاسپورټو د څه ستونزې وي هغه حل سي، نور به هیواد ته راستنیږي. نوښتونه زموږ دا دی چې د دې کسانو دپاره یو مستقل کمیسیون جوړ ده او دغه کمیسیون خپله دارالانشا لري. د تماس څانګه ځان ته ده، د کارتونو ورکولو څانګه ده او دغسې یو قضایي بورډ لرو په دې کمیسیون کې. کله چې کوم کسان راستانه سي په هغوی باندې د خلکو دعوې وي، هغه حقوقي دعوې، او د حکومت په سطح باندې څه دي هغه خو دوی ته عفوه سوې ده. د ځینو خلکو شخصي دعوې چې په چا باندې وي هغه مراجعه کوي، دواړه طرفه راځي، دغه قضایي بورډ د دوی هغه دعوه اوري او له هغه وروسته د حل لار ورته پیدا کوي. که چېرته دغه کمیسیون قضایي بورډ دغه د دوی ستونزه حل نه کړي، د مشکل حل نه کړي، له هغه وروسته بیا دوی عدلیه او ارګانونو ته سپارل کېږي چې هلته د دوی دغه دوسیه او قضیه توی کېږي. اوس هم په بهر کې چې ډېر خلک دي هغوی زړه نازړه دي، یا د رسنیو له لارې یا د نورو منفي تبلیغاتو له لارې زړه کېږي چې افغانستان ته راوګرځي، خو هغه منفي تبلیغاتو پې تاثیر کړی. هغوی ته تاسو څه ویل لرئ؟ د هغوی د ډاډ او د اطمینان دپاره باید فقط زه دومره ووایم چې د افغانستان د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین په خپلو ویناوو کې، په خپلو اختریزو پیغامونو کې او په نورو بیانونو کې همیشه په دې باندې ټینګار کړی ده چې چاته چې عفوه سوې ده او هغوی د مسؤلیت کار ترلاسه کړی ده، هغوی باید په تمامه معنا باندې په امن کې وي. که چېرته بیا هم دوی له کوم ګواښ سره مخ کېږي یا له تهدید او مرجوبي سره مخ کېږي، په هغه وخت کې د امیر المؤمنین د خولې خپله خبره ده چې هغه کسان باید احضار سي، هغه باید محکمې ته حاضر سي او له هغه څخه پوښتنې ګروېږنې وسي. نو دغه خبره د دوی د اطمینان دپاره کافي ده چې خپله د اسلامي امارت زعیم په دې باندې ډېر ټینګار کوي. او دوهم دغه کسانو ته د مسؤلیت یو کارت ورکول کېږي، دغه کارت خپله ډېر د اعتماد وړ ده او په هر ځای کې دوی له ګواښ او ستونزې سره مخ کېږي، دغه کارت ورته ښکاره کولی، د دې کارت په ښکاره کولو سره د دوی مشکل حل کېږي. او دریم دا چې تر اوسه پورې نږدې 581 کسان راغلي دي او دغه ټول په ډاډ او په اطمینان باندې دلته اوسېږي. ژورنالستانو له هغوی سره خبرې کړي دي او تلویزیونونو او رسنیو خبرې ورسره کړي دي او هغه دلته خوشحاله زندګي لري. تر اوسه څوک له کوم ګواښ او تهدید سره نه دي مخ سوي. نو همدغه کفایت کوي د دوی د اطمینان دپاره. اسلامي امارت په افرادو کې، په مجاهدینو کې، په منصوبینو کې تر ټولو قوي د اطاعت ماده ده. کله چې امیر المؤمنین امر وکړي او هغوی دا وویل چې دغه کسان باید خوندي وي او په امن باندې وي او عمومي عفوه ورته سوې ده، ټول دغه امر ته لبیک وایي او د دې اطاعت کوي. ډېره مننه وثیق صاحب، په دې هیله چې یوه ورځ داسې راشي چې په بهر کې څومره افغانان دي ټول خپل هیواد ته راستانه شي. بلې او موږ هم په همدې تمه باندې یو چې ځکه هیواد د ټولو مشترک ده او ټول باید په دې وطن کې اوسېږو، په ګډه باندې کار وکړو. دا وطن چې نږدې 40 کلونو جګړو ځپلی ده او انقلابونو ځپلی ده او دا وطن یوازې نه جوړېږي، په ګډو باندې به جوړوو. ټولو ته افغانانو ته موږ بلنه دا ده او دعوت هم دا ده چې راسي په خپل وطن کې اوسېږي. او هغه کسان چې اوس هم ځینې مخالفتونه کوي یا د نظام په مقابل کې څوک درېږي، هغوی څخه هم غوښتنه دا ده چې د پردیو خلکو په خبرو باندې دې نه تېروځي، را دې سي د دې نظام ملاتړ وکړي. او الحمدلله په ټول هیواد کې سرتاسري سري سوله ده، امن ده، ډاډ ده. دا اوس نږدې اختر تېر سو، د اختر شپې ډېرې ورځې ډېرې په خوښۍ باندې تېرې سوې. له ټول هیواد څخه د خوشحالۍ خبرونه رالاله، یوه امنیتي پیښه نه ده سوې. الحمدلله دا یو ډېر غټ نعمت ده. نو دا یو ښه فرصت ده، ټول باید له دې څخه استفاده وکړي او راسي وطن کې اوسېږي او دا وطن په ګډه جوړ کړو. ډېره مننه وثیق صاحب چې له ډېرو بوختیاوو سره حاضر شوئ او موږ ته مو وخت راکړ. ډېره مننه تاسو څخه.
د اعظم درنو لیدونکو او لوستونکو مرکه مو همدومره وه، تر بلې مرکې پورې ښې چارې.